بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو، یا ملګری یا دوه تپوسونه کړي دي، زه غواړم چې د هغې تسلي بخش او ښکلې طریقې سره زه تاسو ته جوابونه درکړم او بیا زه تاسو ته د دې حل ښیمه چې د دې حل به څنګه وي. نو تاسو ویډیو مکمل اخره پورې وګورئ او ځان پې پوهه کوئ. زما عزتمندو، د ملګري لومبنی تپوس دا کړی دی چې آیا جنات د مار په شکل سره ښکاره کېدلی شي او که نه. او دویم تپوس دی دا کړی دی چې یو کس دی په هغه باندې جنات دي، په هغه باندې پیریان دي، هغه باندې د جناتو اثر دی. نو موږ ته به څنګه پته لګېږي چې په ده باندې جنات دي، په ده باندې پیریان دي. نو زما عزتمندو، د دې حوالې سره زه تاسو ته تفصیلي جوابونه ذکر کوم. انشاءالله تعالی تاسو ته به ډېر ښکلي معلومات حاصل شي او بیا چې د دې چې کوم علاج دی هغه به هم تاسو ته زه ذکر کوم. دا لومبنی تپوس چې آیا جنات د مار په شکل سره ښکاره کېدلی شي او که نه. نو زما عزتمندو، دا بالکل صحیح خبره ده. په حدیث مبارکه کې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه نقل دی او دا حدیث صحیح مسلم شریف کې راغلی دی. دغه حدیث مفهوم دا دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې کله د ستاسو په کور کې مار راښکاره شي، تاسو مار ووینئ نو هغه به نه وژنئ بلکې 3 ورځې مهلت به ورته ورکوئ. که چېرې 3 ورځو کې دننه لاړو نو خو بیا جنات دي، او که چېرې 3 ورځې پوره شولې مهلت نه بغیر بیا هم هغه پاتې شو نو بیا حقیقتا مار دی، بیا تاسو وژلی شئ. خو زما عزتمندو، په 3 ورځو کې دننه داغه مار وجل دا نه دی پکار، ځکه کله کله جنات وي نو بیا سړي ته نقصان وررسوي. لہذا زما عزتمندو، د دې حدیث شریف نه دا معلومیږي چې جنات هر قسمه شکل اختیارولی شي او هر قسمه شکل کې مخامخ راتلی شي. دغرنګې زما عزتمندو، دویم تپوس د ملګري دا کړی دی چې مونږ ته به څنګه پته لګېږي چې په دې کس باندې جنات دي، په دې کس باندې پیریان دي. نو زما عزتمندو، د دې تفصیلي جواب دا دی، لومبنی جنات څنګه حیثیت لري، د دوی بدن څنګه وي. نو زما عزتمندو، د جناتو بدن کې هډوکي نه وي، یعنی بغیر د هډوکي نه د دوی بدن هغه جوړ شوی وي. لکه څنګه چې پخوا زمانه کې یو مشکیزه وه، یو پسته مشکیزه چې په هغې کې اوبه پرتې وي، نو هم دغه طریقې سره دا جنات وي. نو د دوی جسم داسې وي چې په هغې کې هډوکي نه وي، نه په هغې کې جوړونه او بندونه موجود وي. اوس زما عزتمندو، زه خپلې خبرې طرف ته راځم، جواب طرف ته. مونږ ته به څنګه پته لګي چې آیا دې کس باندې پیریان شته او که نه، د باندې د جناتو اثرات شته او که نشته. نو زما عزتمندو، د دې ټولو کې چې کومه غټه نښه ده، غټ علامت دی، هغه دا دی چې په کم کس باندې جنات وي، پیریان وي، نو دی به سترګو ته رپ نه ورکوي. لکه څنګه چې یو مړی وي او سترګو ته رپ نه ورکوي او سترګې هغه غړې وي، نو په کم کس باندې چې جنات وي دی به سترګو ته رپ نه ورکوي او په مخه باندې به ګوري. او دویم علامت د ده دا دی چې یو ځای ته به نیغ ګوري او چاپېره به سر نه تاووي، بس چې په کوم ځای باندې نظر پرېوتو هغه ځای ته به نیغ ګوري. او بله درېیمه علامه زما عزتمندو د دې انسان دا ده چې په چا باندې جنات وي، پیریان وي، چې د ده نه به یو څښا بوی راځي، هغه شانتې بوی لکه څنګه چې غوښه سوځېدلې وي، داسې سوځېدلې غوښې بوی به د ده نه راوچتېږي، داسې به محسوسېږي لکه چې دلته کې غوښه پرته ده. نو زما عزتمندو، دا بل علامت دی د هغه کس چې په هغه باندې جنات وي، په هغه باندې پیریان او اثرات وي.
خو زما عزتمندو په کم کس باندې چې جادو شي وي، کوډې منترې او جادوان پې شي وي، نو د هغه د علامت د دې جناتو والا نه الټه دی او مخالف دی. د ده علامت به دا وي چې دی به لاندې لاندې ګوري. په چا باندې چې جادو شي وي، کوډې منترې پې شي وي، غلط تعویذونه پې شي وي، نو دی به بس لاندې لاندې ګوري او بره به دی سر نو چتی او دی به هر ټایم بېچینه وي، بې سکونه وي او بدن به دروند دروند کېږي او د ده د بدن نه به داسې ګنده بوی راوچتېږي لکه څنګه چې د قربانۍ د څرمنې بنده یو ځای له غونډې کې یو ځای کې پرتې وي، په هغه ځای کې چې څنګه بوی وي، د ده بدن نه به داسې د ګنده بوی او بدبویي به ترې نه راوچتېږي. زما عزتمندو ما تاسو ته مکمل تسلی بخش جوابونه درکړه. اوس که تاسو یو کس ولیده په هغه باندې دا اثرات وي، نو تاسو ته به ډایرکټ پته لګېږي چې آیا په ده باندې جنات دي که په ده باندې کوډې او منترې او غلط تعویذونه کړي شوي دي. لہذا زما عزتمندو دا حق دی، جنات دا حق دی. په قرآن کې د دې ذکر راغلی، په حدیثو مبارکاو کې د دې ذکر راغلی دی. دغه رنګې کوډې او جادوان منترې غلط تعویذونه هم حق دی او دا خپل اثر ښکاره کوي. زما عزتمندو په هر یو څیز کې اثر اچون کې دا د الله جل شانه ذات دی. هیڅ یو کار هم د الله جل شانه د مشیت او ارادې نه بغیر نه کېږي. لہذا زما عزتمندو که چېرې تاسو باندې د جناتو اثرات وي، ستاسو په کور کې جنات وي، ستاسو په دکان کې جنات وي، تاسو تنګئ، تاسو پریشانه کوي، نو په سکرین باندې تاسو ته زما واتساپ نمبر ښکاریږي. په دې باندې تاسو ما سره رابطه وکړئ. یو تفصیلي لوی تعویذ دی، هغه به زه تاسو ته درولېږم د ډاک په ذریعې سره وي، نو هغه به تاسو پرنټ کوي او په خپل کور کې به آویزان کوي. انشاءالله تعالی ستاسو د کور نه به جنات مکمل ختم شي، یا چا باندې کوډ یا جادوان شي وي، انشاءالله تعالی د دغه تعویذ په برکت سره به الله جل شانه دا ټول هر څه ختم وګرځي او انشاءالله تعالی ستاسو په کور کې به الله جل شانه خیر او برکت راولي. بهر حال زما عزتمندو که چېرې تاسو د جناتو نه ځان خلاصول غواړئ او پریشانی ختمول غواړئ، کوډ جادوان ختمول غواړئ، نو زما په دې واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ. یو تفصیلي او لوی تعویذ به انشاءالله تعالی زه تاسو ته د ډاک په ذریعې سره د ډاک په ترو سره به زه تاسو ته دا تعویذ درلیږم. زما عزتمندو الله تعالی نه دعا غواړم چې الله تعالی دې مونږ د هر قسمه د جناتو د حملې نه، د شیطانانو د حملې نه، د غمونو د تکلیفونو پریشانو نه په امن او حفاظت کې وساتي. الله جل شانه دې مونږ ته صحت او عافیت په دنیا او آخرت کې را نصیب کړي. الله جل شانه دې زمونږ دشمنان نیست او نابود وګرځي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.